د میدان وردګ ولایت د لرې پرتو ولسوالیو بزګران له کرنې وزارت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. دا د بهسودو ولسوالۍ لومړۍ حصې نسبتاً نیمه غرنۍ سیمه ده. د دې سیمې زیاتره خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کال په لومړي فصل کې چې بارانونه زیات وي، دا سیمه ښه څړځایونه لري. د دې ځای ټول بزګران د اوبو د کمښت شکایتونه کوي. یو شمېر بیا سږنیو بارانونو ته خوشحاله دي چې کال آباد دی. دوی وایي په دې وخت کې چې اقتصادي وضعیت یې تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی، د کرنې وزارت څخه د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کوي. د کرنې وزارت باید زموږ ټولو بزګرانو سره د کیمیاوي کوټ او اصلاح شوو تخمونو په ویشلو کې له موږ سره کومک او همکاري وکړي. دوی باید راشي زموږ د کرنیزو ځمکو خاوره معاینه کړي، تر څو موږ هم پر دې وپوهیږو چې زموږ ځمکې د څه شي ښه حاصل ورکوي. موږ خو غریب کاره بزګران یو، په دې شیانو مو وس نه رسیږي چې خپله یې وکړو. د زراعت لخوا له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. اوس مهال موږ په داسې عادي شیانو کرلو بوخت یو، بس یوازې همدا غنم او رشقه دي. نو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوي مصباح الدین مستعین بیا د میدان وردګ ولایت د لرې پرتو ولسوالیو په ځانګړي ډول د بهسودو ولسوالۍ د بزګرانو هغه ادعا ردوي چې له دوی سره مرستې نه دي شوې. نوموړی وایي دوی د لیستونو په اساس د هغو بزګرانو سره مرستې کوي چې اقتصادي وضعیت یې تر نورو ډیر خراب وي. همداراز زیاتوي چې له بزګرانو سره د نورو مرستو ترڅنګ یې د اوبو د معیاري کنټرول لپاره هم هڅې روانې کړي دي. په آینده کې هم د دوی لپاره پلانونه شته چې نورې مرستې هم ورسره وشي او د اوبو د معیاري کنټرول په برخه کې په ټول افغانستان کې موږ پروژې پلي کوو. په 1402 کال کې دوی ته هم حصه ځینې ورکول کېږي. د میدان وردګ ولایت بزګران چې غنم، کچالو او ځینې نور سبزیجات کري، ترڅنګ دا ولایت د هیواد په کچه د مڼو په ستر تولید کې هم لومړی ځای لري او هر کال له دې ولایت څخه په زرګونه ټنه مڼې راټولیږي او بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. عزت الله احمدزی، CMG، میدان وردګ.